الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو درنو ورنو او فتمندو خويندو، دا چې د شعبان مبارک میاشتې آغاز کړی دی او دا داسې مبارکه میاشت ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې نسبت خپل ځان ته کړی دی. ولیکن زه به مختصر ووایم چې علماء کرامو او د اهل سنت والجماعت د حنفی مذهب علماو پر دې باندې مکمل بحثونه او د دې په فضایلو کې غټ بیانونه کړي دي. زه به بیان ور باندې نه کوم ځکه هم دغه کفایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې دا زما میاشت ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: شهر رمضان شهر الله و شهر شعبان شهری. د رمضان میاشت د الله جل جلاله میاشت ده او د شعبان مبارکه میاشت هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځان ته منسوب کړی د ودا زما میاشت ده. المقاصد الحسنه د امام سخاوي صاحب په صفحه 405 کې، دا شان په کنز العمال کې جلد 8 صفحه 465 کې، او په شعب الایمان کې راځي په جلد 5 صفحه 340 کې. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: وشعبان شهری فمن عظم شهر شعبان. د دې د مخه د رمضان د میاشتې فضایل دي. زه مختصرا وایم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي شعبان زما میاشت ده. فمن عظم شهر شعبان فقد عظم امری. چا که د شعبان د میاشتې تعظیم وکړي، د دغې برات د میاشتې تعظیم یې وکړي، هغه زما د امر تعظیم وکړي. ومن عظم امری، او چا که زما د امر تعظیم وکړي، کنت له فرطا و زخرا یوم القیامه. د هغه دپاره به ډېر لوی عظیم اجر وي او یو لویه ذخیره به وي په ورځ د قیامت باندې. زه وایم چې د فضایلو دپاره یې همدغه کفایت کوي. فضائل الاوقات د امام بهقی صاحب هغه هم دا راخیستی دی. الدر المنصور د امام جلال الدین سیوطي صاحب هغه هم دا راخیستی دی په جلد 4 صفحه 180 کې. نو معززو زه مختصرا دا بیانوم چې د دې شعبان د 15مې کم فضیلت دی او په هغه کې څه کیږي او موږ باید کم عمل وکړو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا كانت ليله النصف من شعبان. چې کله نصف او نیمه د شعبان سي د 15مه شپه سي، یغفر الله من الذنوب اکثر من عدد شعر غنم کلب. الله تعالی د ګناهونو څخه و دې خپلو بندگانو ته دومره مغفرت کوي لکه د عربو یو قبیله وه چې هغې ته یې کلبن و کلب ویل. یو ډېره لویه رمه یې درلودل چې د هغه رمې د پسونو چې څومره ویښتیان وي د هومره ګناهونو بخښنه الله تعالی په دې شپه باندې خپلو بندگانو ته کوي. او دا شان په بل روایت کې راځي په شعب الایمان کې راخیستل سوی. حضرت عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي قال: اذا كان ليله النصف من شعبان نادى مناد. چې کله
نیمه د شعبان راسی، شب برات راسی، او یا زموږ په اصطلاح 15مه چې ورته ویل کېږي دا راسی. د دې شپسې یو هاتفي غږ او آواز د اسمان د خوا کېږي، داسې آوازونه کېږي: هل من مستغفر فاغفر له، آیا یو څوک داسې شته چې هغه ته زه مغفرت وکم دی بخښنه وغواړي؟ هل من سائل فاعطيه، آیا یو څوک شته چې یو سوال وکړي هغه ته زه ورکم؟ داسې آوازونه به په دې شپه باندې کېږي. معززو، دا ډیره ستر فضیلتونه لري. باید دغه فضیلتونه موږ مسلمانان د لاسه ورنکو، او هغه خلک چې د دې شپې د برکت قائل نه دي او ردود ورباندې کوي، هغه لا مذهبه ډلې دي، لا مذهبه خلک دي. د هغې خبرې به موږ او تاسې نه اورو، نه به یې منو. راځو دې ته چې په دې شپه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپله کم عمل کړی دی، کم عبادت یې کړی دی، کم اذکار یې کړي دي، هغه به موږ او تاسې کوو. په شعب الایمان 5 جلد کې صفحه 316 کې حدیث راځي. حضرت حکم ابن عتیبه رضی الله تعالی عنه هغه روایت کوي د حضرت علی کرم الله وجهه څخه. حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولیدی لیلة النصف من شعبان، د دې شعبان په 15مې باندې قام فصلى 14 رکعتا، ولاړ سو چې 14 رکعته نفل مونځ یې وکړي. ثم جلس بعد الفراغ، چې کله فارغ سو بیا کښېنستی. فقرأ بأم القرآن 14 مرة، چې کله فارغ سو بیا الحمدلله سورة فاتحه 14 واره ولوستل. وقل هو الله احد، او سورة اخلاص قل هو الله احد 14 واره ولوستی. او داشان وقل اعوذ برب الفلق 14 مرة، وقل اعوذ برب الناس 14 مرة. قل اعوذ برب الفلق چې سورة فلق ورته وایي، او قل اعوذ برب الناس چې سورة الناس ورته وایي. د قرآن عظیم الشان اخري سورتونه دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا 14 واره ولوستل. و آیت الکرسی مرة، او آیت کرسی شریفه یو ځل ولوستل. فلما فرغ من صلاته، چې کله د خپل مانځه څخه او د دې اذکارو څخه فارغ سو، حضرت علی کرم الله وجهه وایي سألته عما رأيت من صنيعه، ما سوال وکړ د هغه چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لیدلی وو. ما ورته ویل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویل چې من صنع مثل الذي رأيت كان له ك20 حجة مبروره. حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې ما د دې فعل پوښتنه وکړه چې دا د څنګه لمونځ او د اذکار وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویل که چا په دې شپه باندې دغه عمل وکړي کوم چې تا اوس ولیدی، کان له ک20 حجة مبروره، د د دپاره بسي لکه 20 حج چې کړي وي، داسې حجونه چې هغه الله تعالی قبول کړي وي، دونه ثواب الله تعالی ورکړي. وصيام 20 سنة مقبوله، او الله تعالی جل جلاله به دومره ثوابونه ورکړي لکه 20 کاله چې روژه نیولې وي، او داسې روژه چې هغه الله تعالی قبوله کړې وي. وصيام 20 سنة مقبوله، فإن أصبح في ذلك اليوم صائما، او کداسې سهار کوي چې پیشلمه یې کړي و روژه یې هم په دغه ورځ باندې وه، کان له كصيام سنتين، د لپاره به الله تعالی دومره ثوابونه ورکړي، دومره فضایل به ورکړي لکه 2 کاله چې روژه نیولې وي. سنة ماضیه و سنة مستقبله، داسې چې د دې میاشتې څخه یو کال د مخه روژې نیولې وي، او د دې میاشتې یو کال پس روژې نیولې وي، د دې 2 کاله روژو ثوابونه به الله تعالی
په دې یوه ورځ باندې ورکړي، کومه چې د 15مې روژه د شعبان ونیول چې هغه ته شب برات وایي. شب برات په دغه عبادت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تېره کړه. دا 14 رکعاته چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کم نفل کړي دي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو داسې نفل او داسې عبادت کوه چې په ولاړ کې به دومره ولاړ و چې آخر به یې د فندې مبارکې وپړسېدلې. راځئ محترمو، دا د نفلو په نیت باندې 2 رکعاته کېږي، دا 14 رکعاته د دې 15 په شپې باندې کېږي. دا باید موږ او تاسې وکړو او دا ډېر لوړ فضایل لري چې کتابونو راخیستي دي. دا شان امام علامه عبدالقادر الجیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه په خپل کتاب کې یو حدیث شریف را نقل کړی چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په روایت باندې وایي چې جبرئیل امین علیه السلام ما ته رالی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي داسې شپه وه چې هغه نصف د شعبان و 15مه وه. ما ته ویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک الى السماء، سر پورته که د اسمان و طرف ته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي ما ورته ویل ما هذه اللیله، دا څنګه شپه ده؟ حضرت جبرئیل امین علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا داسې شپه ده چې الله جل جلاله په دې شپه کې 300 د رحمت دروازې خلاصوي او د خپل امت ته بخښنه کوي، او یو هغه چاته بخښنه نه کوي چې هغه مشرک وي، او هغه چاته بخښنه نه کوي چې توبه یې نه وي کښلې او دی زاني وي او دی سودخوره وي، دی ساحر وي، دی جادوګر وي، یا دی شراب چښونکی وي. او که دی په دې شپه باندې توبه وکښله الله تعالی به ده ته هم مغفرت وکړي. بیا لیکي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په روایت باندې فلما کان ربع اللیل نزل جبریل علیه السلام، کله چې د دې شپې 4 حصه سول بیا جبریل امین علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي وقال یا محمد ارفع رأسک. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې سر پورته که. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ما سر پورته کړی د اسمان طرف ته مې وکتل د جنتونو دروازې خلاصې وې، وعلى الباب الاول ملک ینادي، د جنتونو پر اوله دروازه باندې یوه ملائکه ولاړه و، دا اوازونه یې کول توبه لمن رکع فی هذه اللیله، خوشحالي دی د هغه چا دپاره چې په دغه شپه باندې رکوع کړې وي. وعلى الباب الثاني ملک ینادي طوبى لمن سجد فی هذه اللیله، خوشحالي دی د هغه چا دپاره چې په دغه شپه 15 په شپه باندې سجده کړې وي الله تعالی ته. وعلى الباب الثالث ملک ینادي طوبى لمن دعا فی هذه اللیله، خوشحالي دی د هغه چا دپاره چې په دې شپه کې دعا غوښتې وي. وعلى الباب الرابع ملک ینادي طوبى للذاکرین فی هذه اللیله، او پر 4مه دروازه یو ملائکه ولاړه ده دا اوازونه کوي خوشحالي دی د هغه ذاکرینو دپاره چې په دې شپه کې ذکر کړی وي. وعلى الباب الخامس ملک ینادي طوبى لمن بکا من خشیت الله فی هذه اللیله، خوشحالي دی د هغه چا دپاره چې هغه د الله تعالی د ویرې د الله تعالی د خوف په دې شپه کې ژړلي دي. وعلى الباب السادس ملک ینادي طوبى للمسلمین فی هذه اللیله، بس خوشحالي دی ټولو مسلمانانو ته په دې شپه کې. وعلى الباب السابع او پر 9مه دروازه باندې ملک ینادي، یو ملائکه د اوازونه کوي هل من سائل فیعطی سؤله، آیا داسې یو سائل یو سوال کوونکی شته چې هغه ته دغه سوال چې وکړي هغه سوال الله تعالی ورپوره کړي، حاجت یې الله تعالی ورپوره کړي، کوم شی وغواړي هغه الله تعالی ورکړي. وعلى الباب الثامن او دا شان پر 8مه دروازه باندې ملک ینادي، یو ملائکه ولاړه د اوازونه کوي هل من مستغفر، آیا یو بخښونکی چې بخښنه وغواړي داسې څوک شته چې الله تعالی هغه ته بخښنه وکړي؟ آیا یو داسې څوک شته چې مغفرت وغواړي الله تعالی هغه ته د ګناهونو مغفرت وکړي؟ بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي ما جبریل امین علیه السلام ته وویل یا جبریلو الی متى تكون هذه الابواب مفتوحه، تر کومه به دغه دروازې خلاصې وي یا جبریل امین علیه السلام؟ جبریل امین علیه السلام ورته وایي الی طلوع الفجر، دا به د سهار د لمر راختلو پورې د دروازې خلاصې وي او هر ملایکه به دا نارې ووي
او دا اوازونه به کېږي چې څوک شته چې مغفرت وغواړي، یو څوک شته چې هغه یو سوال وکړي الله تعالی یې سوال قبول کړي. بیا لیکي لله تعالی فیها عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب. الله تعالی لره د اور د جهنم څخه آزاد کوونکي داسې شته چې الله تعالی آزاد کړي د جهنم د اور یې وساتي په شمار باندې د پسونو د رمې د بنو کلب د ویشتیانو چې د هغې د رمه چې کومه ده د هغې رمې د پسونو چې څومره ویشتیان دي د دې ویشتیانو په شمار باندې الله تعالی د جهنم د اوره آزادونکي لري. الله تعالی به آزاد کړي. الغنیه لطالبي طریق الحق جلد اول صفحه 348. معززو راځئ په دې شپه کې عبادت وکړو او خپل رب جل جلاله ته وژاړو او هغه عمل وکړو لکه مخکې چې ما یاد کړي چې 14 رکعاته نفل کیږي او هغه نور اذکار کیږي. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو توفیق راکړي. الله تعالی دې تاسو ټولو ته دې توفیق نصیب کړي چې دا وکړي او دا بیان تر نور مسلمانانو ورسوي چې هغه هم دا عمل وکړي او په دې ثواب کې موږ او تاسو ټول شریک سو. او تاسو د ټولو څخه زه دا خواهش کوم چې ما عاجز ته هم سوال وکړي او ما عاجز ته د الله تعالی جل جلاله څخه بخښنه وغواړي او ما هم په خپلو دعاګانو کې را ونغاړي. ستاسې فقیر ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.